حافظ صاحب یوه پوښتنه Yes. ډېره بخښنه غواړم لنډه توګه مولانا صاحب ډېر وبښئ. تاسو د مولانا فضل الرحمن د سفر په اهدافو خبره وکړه چې او منتقدین مو په دې وننګاو چې ولې تر سفر وړاندې چې لا جزئیات یې نه دي ښکاره شوي دوی انتقاد کوي. که راته ووایي مولانا فضل الرحمن به اوس کابل ته رسېدلی وي په کومو موضوعاتو به سره خبرې کوئ نن؟ د مجاهد صاحب د خبرې په تایید باندې لا هم اجنډا واضحه نه ده. هغسې مولانا صاحب په خپله مرکه کې ویلي دي ممکن ډېری موارد داسې چې هغه د بحث تر بحث لاندې ونه نیول سي. البته که څه هم مولانا صاحب یا مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مخور عالم ده، یو سیاسي ګوند لري، په یوه معنا د حکومت رسمي او استازی بلل کېږي. ممکن هغوی له ځان سره ډېر دغسې موضوعات راوړي چې باید مطرح یې کړي. خو دې ته په کتلو سره چې د افغانستان اسلامي امارت په کومو موضوعاتو باید خبرې ورسره وسي، هغه اجنډا ته باید منتظر پاتې سو چې کوم د بحث وړ دي، کوم به په کومو موضوعاتو باندې به بحث کېږي. ممکن موضوعات ډېر دغسې هغوی له ځان سره راوړي، خو ځینې به د بحث وړ وي، ځینې به د بحث وړ نه وي، او هغه وخت به لا هم منتظر پاتې سو تر څو هغه رسمي اجنډا او جزئیات شریک کېږي. زه فقط یو څو نقطو ته غواړم اشاره وکړم او په لنډ شکل باندې. لومړی دا ده چې ولې موږ دومره د پردیو افکارو څخه، د مغرضو رسنیو څخه، د هغو خلکو څخه غسې غواړي زموږ تاسو په وړاندې که په افغانستان کې علما دي، که د نړۍ په نورو برخو کې علما دي، زموږ تاسو په وړاندې دغسې بې اغېزې وبولي او دغسې یې ټیټپوړي وبولي چې ګواکې هغوی د هېڅ صلاحیت نه لري. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې چې دغه ذهنیت ایجاد شوی ده د مولانا صاحب له راتګ سره، چې افغانستان ته یو حساسیت ایجاد شوی ده، دغه د پردیو کړیو، د مضرو کړیو، د متعصبو کړیو، په بالخصوص له نړیوالو علماو سره د متعصبو کړیو کار ده. بل راځم دې ته، موږ باید دا درک او فهم ولرو چې افغانستان ته د افغانستان د باندې که هر څوک راځي من حیث حکومت، موږ تاسو یو ستر زغم ولرو، لویه حوصله ولرو، پراخه سینه ولرو چې هر څوک له هر پیغام سره راځي هغه موږ دلته پیغام د هغه واورو. هغه پیغام چې راوړی که هغه مقني و، زموږ تاسې په ګټه و، یا دوه اړخیزې ګټې کې پکښې ولې و، تر نظر یې تیر کړو او په دې فکر وکړو چې آیا عملي سي او کمې برخې عملي سي. بل دا وګورو چې په خپله مولانا فضل الرحمن صاحب چې افغانستان ته راځي، دا له کوم پیغام سره راځي، له کوم حیثیت سره راځي، او هغه موخه څه د افغانستان ته. دا چې هغه د چا خبره وي، په یو متل د وایي یو سپي دې غوږ یوړی او خلک بیا غوږ ته ونه ګوري، په چیش پسې ځغلي. نو زه فکر کوم لږ دا درک باید موږ ولرو چې دغسې د استازو راتګ افغانستان ته، هغه که علما دي، هغه که د اسلامي هیوادونو دي، هغه که د کفري هیوادونو دي. ګوري یو لنډ مثال به دا ووایو، په دغه 2 کلن مزل کې د اسلامي امارت څومره بهرني استازي راغلل، حتی د هغو هیوادونو استازي راغلل چې موږ سره 20 کاله جګړه کړې وه، حتی د هغو هیوادونو استازي راغلل چې زموږ په میلیونونو افغانان په شهادت رسولي وو، افغانستان یې تخریب کړی وو، افغانان یې مهاجرت ته مجبور کړي وو، چې د هماغه وخته لا هم هغه مهاجرین چې موږ په نړۍ کې لرو، هغه درد له افغانانو سره ده، هغه درد له هغوی سره ده. لا هم افغانان په هغو ستونزو او مشکلاتو څخه نه دي راوتلي چې څو لسیزې مخکې افغانانو ته دا درد رسولی وو. نو راځي لږ دا درک ولرو، لږ په دې فکر واوسېږو چې هر څوک راځي موږ د هغه څخه د ځان په نفع باندې، د ملت په نفع باندې، د افغانستان په نفع باندې، د اسلامي امارت په نفع باندې د هغوی څخه کار واخلو، او هغوی هغه چې زموږ تاسو په فکر نه دي، هغه چې لا هم زموږ تاسو په وړاندې تخریبي افکار لري، یا همدغسې څه ترسره کوي چې هغه زموږ تاسې په اړه باندې، زموږ تاسې د نظام په اړه باندې، زموږ تاسې د دین، کلتور او هیواد په اړه مثبت نه دي. په دې باندې کوشش وکړو چې هغه ځان ته مایل کړو، هغه له خپلو عقایدو څخه، له خپلو پالیسیو څخه، له خپل کلتور څخه متاثره کړو، تر څو یې ځان ته راجلب کړو. ځکه موږ تاسې مسلمانان یو مسؤلیت دا هم لرو چې په ټوله نړۍ کې، بلکې په ټوله انسانیت کې اصلاحي کار وکړو، خلک راجلب کړو، هغه داعیه چې موږ تاسو لرو هغه خلکو ته برحق ثابته کړو. زه وایم زموږ تاسې البته په ډېرې بخښنې سره ځینې ملګري د احساساتو قرباني سي او په دغه ډول وضعیت کې دغسې اقدامات، دغسې
څرګندونې ترسره کړي چې هغه نه د ده په نفع دي، هغه نه د دې ملت په نفع دي، هغه نه د دې اسلامي امارت په نفع دي، حتی تر دې پورې چې تر ډیره پورې زموږ تاسو هغه څوک چې زموږ تاسو رهبریت په لاس کې لري، زموږ تاسو دغه دروند بار د هغوی په اوږو لوېدلی ده، حتی تر ډیره پورې هغوی ته صدمه ورسولې ده، په هغوی باندې هڅه د دې سوې ده چې د هغوی په کړنو باندې، د هغوی په عقیده او فکر باندې، په هغوی باندې د ولس او د دغه مجاهدینو باورمندي له منځه یوسي، اعتماد له منځه یوسي. نو په ډیر درک سره په دغو باریکیو ته باید متوجه واوسیږو، کوشش وکړو یو ځلې په دې ځان پوه کړو چې څوک راځي، د څه شي دپاره راځي، هدف یې څه ده، زموږ پکې ګټې څه دي، زموږ پکې تاوانونه څه دي. له هغه وروسته بیا دریځ ثابت کړو. بله خبره دا ده، الحمدلله دا ثابته سوې خبره ده په تېرو 2 کلونو کې، بلکې په تېر 20 کلن جهاد کې زموږ تاسو مشرانو امتحان ورکوي، زموږ تاسو مشران ګوانتنامو ته ولاړل، زموږ تاسو مشران شهیدان سول، زموږ تاسو د مشرانو اعضاوې د بدن له منځه ولاړلې، خو بیا هم پردیو فرمایشاتو ته تسلیم نه سول، بیا هم تر خپلو عقایدو تېر نه سول، بیا هم د خپل هیواد ملي منافع تر پښو لاندې نه کړل. نو هغه ته په کتلو سره دومره اوږدې تجربې او دومره اوږده مخینه چې زموږ تاسې مشران لري، دومره اوږده لسیزه موږ تاسو باور په کړی ده، او نن په یو ډېره ټیټه کچه، په یو ډېره ټیټو نقطه کې موږ تاسې دې حالت ته ځان رسوو، هم د څو اشخاصو په فکر باندې چې هغه ټول تر پښو لاندې کوو، هغه په هغه باندې سترګې پټوو او نوې خبرې کوو، نوې انتقادونه کوو. زه فکر کوم دا بشرنۍ هر څوک چې انتقاد کوي، هر څوک چې غواړي په یوه برخه کې دریځ څرګند کړي، یو ځلې ځان پوه کړي، یو ځلې د مشرانو اهداف په تعقیب کړي، یو ځینې شیان دا رقم یې چې هغه امارت موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه میډیایي و، په اصطلاح تبلیغاتي او حکومت نه ده، هر څه په عمل کې ثابتوي. یو ځلې موږ دې ته معطله سو چې څه کېږي او څه ترسره کېږي، تر اوبو مخکې باید پایڅې راپورته نه کړو، چې کله ورسېږو بیا هغه وخت که ضرورت بیا پایڅې راپورته کړو. نو زما ټولو ملګرو ته، ټولو رسنیزو فعالینو ته په اصطلاح مشوره دا ده چې د اسلامي امارت تر رسمي دریځه پورې صبر وسي، او له هغه وروسته بیا که څه د انتقاد وړي هغه باندې انتقاد وسي. البته لله الحمد په تېرو 2 کلونو کې هیڅ داسې څوک نشي ثابتولی چې د اسلامي امارت دغه یوه کړنه کړې ده، دغه یې د اسلام په ضد، دغه د هیواد په ضد، دغه د 20 کلونو جهادیو قربانیو په ضد کړی ده. البته ځینې شیان به داسې سوي چې چا د شخصي افکارو سره به هغه په متفاوت حالت کې د چا شخصي افکارو سلیقه به دا د اسلامي امارت کړنه نه مني او نقدوي به، هغه ځان ته خبرې دي. خو په ټولو کې د هیواد او د اسلامي ارزښتونو سره که وګورو، هېڅ په ټکر کې الحمدلله په تېرو 2 کلونو کې نه دی ترسره سوي.